د میدان وردګو ملي راډیو تلویزیون ټولنیزو رسنیو پروډیوسر باسته له یو شمېر کسانو د آزاد رقابت له لارې ازموینه واخیستل شوه. مسؤلین وایي چې پروسه یې پوره شفافه او موخه یې کار اهل کار ته سپارل دي. موږ د ولایتي کمیټې په موجودیت کې ازموینه واخیسته چې دغه بسته ټول 15 کسه نمایندان واجد شرایط وو. نو د هغو د جملې نه 12 کسانو نن په ازموینه کې ګډون کړی و چې دغه ازموینه ډیره په شفاف ډول واخیستل شوه. د یادې ازموینې ګډونوال له دې پروسې خوښ دي. وایي چې په دې سره به وړ کسان دنده ترلاسه کړي او د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې په ټولو برخو کې د آزادو سیالیو له لارې کاري فرصتونه رامنځته کړي. جان بخي شفاف و، ولې د څلورو نفرو کمیټه کې اصلاحات اداري وه، مقام او د امارت ملي تلویزیون و، نو کمیته لخوا واخیستل شد. بیخی شفاف و انشالله. بسیار خوشحال شدیم که امتحان خیلی شفاف بود. امروز که دیدیم که امتحان خیلی شفاف بود و از دوره که امارات آمده زیادتر مردم جذب چه شده، وزارت و ریاستخانه ها شده، کارمند شده. ورته مهال مسؤلین هم ډاډ ورکوي چې د هیوادوالو لپاره کاري فرصتونه رامنځته کړي او د آزادو سیالیو له لارې ورته وړ کسان وټاکي.